ګرانو نازولو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ راغلی وای چې خپل درس ته غوږ ونیسئ. درس به بیا څنګه پیل کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین. د تاسو د نن ورځې درس د هی حرف دی. هی د هی توره یا د هی حرف هی ټکی نه لري او دا رنګ لیکل کیږي. تاسو جیم او چې په یاد دي چې منځ کې ټکي لرل. هی په کلماتو کې درې غږه لري لکه د نورو تورو په شان. ها هی هو. لکه هی د حیوان په کلمه کې هی حیوان. هی د حیوان په کلمه کې ها غږ کړي. حیوان. دلته وګورئ دغه حیوان راغلی دلته په واړه حوض کې اوبه څښي. دغه حیوان ترڅه دی. هی حیوان. او حوض هم په هی لیکل کیږي. حوض حوض. او هی حیوان هم په هی لیکل کیږي. هی حیوان. او هی د حساب په کلمه کې د هی غږ کړي. هی حساب. تاسو دلته د یو صنف تخته وینئ چې معلمه ولاړه ده او د حساب د مضمون درس ورکوي. لیکلی دی یو جمع دوه څو کیږي. تاسو خپل ګوتې ونیسئ وشمیرئ. یوه ګوته هم د دوو نورو ګوتو سره جمع کړئ یو ځای کړئ څو ګوتې جوړیږي. یا یو قلم هم د دوو نورو قلمو سره چې یو ځای کړئ څو کیږي؟ درې کیږي. همدې ته حساب وایي. حساب کړل. هی د حساب په کلمه کې هی غږ کړي. هی حساب. هی حساب. او هی د حروفو په کلمه کې هو غږ ورکوي. هو. هی حروف. هی حروف. حروف یعنی څو دانې حرفونه. تاسو ګورئ دغه ښوونکي د تختې په سر الف مد ب پ لیکلي. دا ټول څه شی دي؟ حروف دي. د الفبا حروف یا حرفونه. هی حروف. هی د حروفو په کلمه کې هو غږ ورکوي. ګرانو ماشومانو د تاسو نننی درس همدومره و. خدای دې وکړي چې زده شوی وي. نور نو مو وخت پوره دی. د خدای پامان.